سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وایاست. وقوم په خیر ترې یو ځل بیا ښه راغلاست. یو ځل بیا ښه راغلاست. مونږ په تېره ویډیو کې په دې باندې خبرې وکړې چې څنګه زما او ستا دښمن، زما او ستا د خوبونو دښمن، زما او ستا د ارمانونو دښمن، زما او ستا د راتلونکي دښمن، زما او ستا د حال دښمن څوک ده؟ وکړو زهر و، هغه زهر چې هغه زما او ستا په بدن کې دي، لیکن وژنې مو نه. هره ورځ مو وژني، هره ورځ مو وژني. اوس مو نه وژني، هره ورځ مو وژني، هره ورځ مو وژني. څنګه کولی شو چې دغه زهر له ځانه وباسو؟ څنګه کولی شو چې دغه سوچ له ځانه وباسو؟ دا که ټولنه نه سمیږي، دا که کورنۍ نه سمیږي، دا که وطن نه سمیږي، زه خو باید سم، زه خو باید پرمختګ وکم. ټولنه که یې نه کوي، زه خو باید پرمختګ وکم. خلک یې نه کوي، زه خو باید مخکې لاړ شم. زما یې اوس له خلکو سره څه؟ خلک غواړي پاتې شي، خو زه غواړم ورسېږم. زه غواړم د خپلې ټولنې په ټوله نړۍ کې یو محترم شخصیت سم. باید هر مجلس کې یاد سم، باید هر مجلس کې زما د کارونو تعریف وشي. خلک باید له مانه متاثره شي. او که زه کینم د دغه زهرو او که زه کینم د دغه زهرو تر تاثیر لاندې راځم، او دغه زهر په ما دومره تاثیر وکړي چې ما فلج کړي، نو خو باید زه اوس مړ شم. راتلونکي ته هر بار مرګ ته څه ضرورت دی؟ ځکه دغه زهر دی چې ما ته اوس نه وژنې ته نه. کاشکې اوس وژلي وای، خبره ختمه. دا ما ته هره ورځ وژنې، دا زهر. اوس به په دې خبرې وکړو. راځئ د حل لاره څه شي ده دوستانو، ملګرو؟ راځه هر شي کې که توان لرې، پلان لرې، خوب لرې، دنیا لرې، ارمان لرې، هغه کې ځان ورسوه. یو بل سره به کومک کوو. دا خو نه دی چې ما ته به اوس واره جراحي شروع کوو، عملیات به شروع کړي او دا منفي زهر به ایسته کړي. دا په پریکټس باندې شروع کړي، ایسته کړي. دا په پریکټس باندې لرې کړي. دا په پریکټس باندې له منځه ځي. مثبت پریکټس باندې، منفي پریکټس باندې نه. ما ته به زما او ستا د ورور خبره اورو، دغه منفي نظر به اورو، د خور، د مور، د پلار، د ټولنې. لیکن یو کار به کوو. هغه لحظه کې چې کله تا د منفي نظریونو درځي، فکر وکړه یا ته لیونی یې یا دی لیونی دی. یا ته لیونی، ځان لیونی حساب کر. ارے میں تو پاگل ہوں یار، کیا کروں؟ ابھی تو میں پاگل ہوں. اوس لیونی به څه وکړو؟ خپل لیونتوب باندې مخکې لاړ شه. دا خلک صحیح خلکو نه لرګي جوړوي، روباټ ځینې جوړوي، هسې ولاړ سړی ځینې جوړوي. ته په خپل لیونتوب پسې لاړ شه. لیونتوب نه چې خلکو ډبرې، خلکو موټر شیشې ماتې کړي، خلکو کورونه نه. هغه کوم دنیا چې ستا دلته ثبت ده، هغه چې ته شپه ورځ هغه په فکر کې، هغه چې ته لیونی غوندې پسې لګیا یې، خو لیکن لاس ته نه درځي، اجنۍ نه درښیي. ګورئ زموږ ستاسې معاشره ډېره له منفي شیانو ډکه ده. زما او ستا سوشل میډیا وګوره، زما او ستا شاوخوا ملګري وګوره، زما او ستا کورنۍ وګوره. زه نه وایم چې څوک عزت خبره ځان ته ده، لیکن منفي خبره، سوچ خبره ځان ته ده. موږ په دې خبرې کوو چې یار څنګه درته ووایم، موږ په دې خبرې کوو چې نور موږ غواړو په ژوند کې ډېر تغیرات راشي، ډېر په مخ لاړ شو، هغه که په هر شکل سره وي. د دې زهرو ایستل د ما او د تا دپاره تر هر کار، تر هر پلان او تر هر خوب مهم دی. که دا زهر ونه باسو، زه ته خدای څومره وار دې شروع کړې ده. یعنې هر کار، هر پلان
زما هدف دا نه ده چې تنا پتا کې دی دا زهر. دا کوم ټولنه کې چې اوس پاش شوي دي دا زهر څومره یې ما ورته له کاره ایستلي، خو ما ستا هدف دلته اولیت ستا ده چې باید له دې نه سره مبارزه وکړو، هم کار شروع کړو هم مخکې لاړ شو. او دا په هره ورځ پراکټس باندې ثانیه په ثانیه پراکټس باندې او دې ته سوچ کول چې یاره څنګه دا وباسم. اوس به زه لنډه طریقه درته وښیم، ته به وایې چې یاره نو تا څونه درازه کړه، خو زر ووایه یار، زر ووایه چې زه وباسم. موږ بدبختي دا ده چې موږ غواړو بریالیتوب ته ډېر لنډ ورسېږو. شارټ کټ د بریالیتوب په دنیا کې نشته. ته باید ډېر دردونه تیر کړې، ډېر سختۍ تیر کړې، ډېر مشکلات تیر کړې. موږ غواړو شارټ کټ پیسې پیدا کړو، شارټ کټ په یو ښکلي موټر کې کښېنو او هغه څوک چې زموږ عارفان دي بس یارې لاړ شو پې خپل دغه زور ښکاره کړو. زما ستا غټه دنیا دا د دې زهرو وجه ده. او نه هغه سوچ ته رسېدی سو چې ما ته خوب کې ګورو، او نه هم آرام ته رسېدی سو. راځه دا د ورځې په تېرېدو سره د لحظې په تېرېدو سره دا سوچ له منځه یوسه. ګوره زموږ استاد چې په ټولنه کې ورشه یو چا سره مشوره شروع کړه، که چېرته په دې باندې هغه منفي افکار ډېر تاثیر نه وي کړی، هغه تا هڅوي، تا ته تکیه درکوي. که چېرته دې سړي وویل چې یاره دا ګوره اوس وضعیت ډېر خراب ده، پیسې هم نشته، دا سیاستونه وګوره دا نه کېږي ولا دا کار دا سر نه سره خوري، چې که یو وروره ځان ته جنجال مه پیدا کوه. دا هغه کار ده کوم چې ستا زړه غواړي، نه چې ته مجبوره یې. یو خو مجبوریت، دغه مجبوریت بله خبره ده. په دغه حالت کې به چې کوم ستا زړه غواړي او ستا معنی شي څوک، دغه زهر دی. نه چې کله ستا زړه نه غواړي او یو څوک درته وایي چې دا کار مه کوه، هغه سړی بیا ستا دفاع والا سړی ده، نه ستا د زهرو یا ستا دښمن په اصطلاح. په دغه وخت کې به ته څه کوې؟ دغه وخت کې به ته ورو ورو ګله چا کوم په تا فشار ده او مجبوره کېږي، یو خو بعضې کارونه له مجبوریته کېږي، خیر وایي که پروا نه لري، خو ګوره خوب دې له یاده ونه وشي، په خوب دې دا مجبوریت تاثیر ونه کړي. زه غواړم دلته تا ته دا خبره وکړم چې نه، کوم کار چې ستا خوښېږي هغه د مجبوریت، هغه کوم کار چې ستا خوښېږي هغه کار چا سره مشوره وکړه. که د منفي نظر درکړو پرېږده، هغه سړی پرېږده، که یې وهڅولې راوینیسه. یا مثلا دلته به تا ته دا د منفي سوچ پته ولګي. یا مثلا یو بل بنده د خدای راجع په ټولنه کې ګوري یو کار کوي، یا په جامعه کې موږ تاسې ډېر داسې خلک وینو، داسې فکر یاره دا اوس څه لیونی ده. که کله دا فکر تا ته راغی چې یو چا ته دې په بې ارزښت نظر وکتل، پوه شه چې منفي افکار په تا کې ډېر زیات دي. ته کوشش وکړه پرېږده چې هغه بې فایدې لګیا وي، د تا یې څه، ته په دې باندې قضاوت مه کوه، ته په دې باندې هېڅ سوچ مه خرابوه. ته دې ځان په فکر کې واوسېږه چې یاره زه څه کولی شم. دا خو لګیا ده، دا کار کوي، زه فقط دې ته ناست یم چې قضاوت پرې وکړم چې یاره دا خوش لګیا ده. نه، دغه وخت کې به ته ورو ورو ګوله دغه منفي ریښه رانیسي. دغه وخت کې چې کله تا قضاوت ته چې ته کله برابرېدې، ته به دا ریښه رانیسي. ریښه چې دې راونیو ته راباسې به یې، او دا په یوه ورځ نه راایستل کېږي، دا به هره ورځ نیم سانتي، یو سانتي، یو متر، دوه متره. ګورې دا پرمختللي هېوادو کې هر څوک چې هر څه کار کوي، څوک پرې کار نه لري. ولې؟ ځکه دلته دا جیب پاک ده، پرمختللي دي، کار کوي، نتیجه یې معلومه ده. لیکن ما ته یوه خورکۍ ووینو، یوه مېرمنه ووینو، یو بل څوک ووینو، یو هلک و نجلۍ ووینو په پارک کې، بل چېرته داسې منفي فکر وکړو. یاره باور وکړه زموږ ستاسې داسې خلک دي چې ورور و خور سره وویني هم دوی منفي فکر کوي چې دا نامشروع اړیکه لري. نو دا زه تا ته دا وایم چې کله هم تا څوک ولیدو داسې او په زړه کې د سوچ راغی، همدلته مبارزه شروع کړه. مثلا سوچ راغی په پارک کې، په ښار کې، په کوڅه کې، هر چېرته یو هلک و نجلۍ سره ولید. زموږ ستاسې په ټولنه کې دغه شي ته په ډېر عجیب نظر کتل کېږي.
یو نجلۍ او هلک دې سره ولید خدای دې وکړي چې دوی دواړه سره ورور خور وي خدای دې وکړي چې دوی سره نامزاد وي خدای دې وکړي چې دوی ګرل فرینډ او بای فرینډ وي سوچ ودرېد هیڅ په باره کې سوچ مه کوه هیڅ او رالو بس اوکې نو پرابلم رالو دغه وخت ته که دې کله تاثیر یې در باندې وکړو نور په دې باندې شروع وکړه چې ما له دې سره څه چې ما له دې سره څه زه کومه دنیا کې یم زه خپل کوم مشکل حل کولی شم زه خپل مشکل کوم حل کولی شم که کله درته سره سوچ داسې عادي سوچ در سره راغی په دې پوه شه چې ستا مثبت افکار ډېر سوي دي ستا مثبت اړخونه ډېر سوي دي دغه ځای دی چې بیا ستا فوکس ټول په خپل کار باندې په خپل موخه باندې وي په بلو ویډیو کې د فوکس په اړه باندې خبرې سره کوو هیله ده چې زموږ خبرې تاسو تحمل کړي وي که چېرته پکې اشتباهات وي ستونزې وي خپله بزرګواري سره مو وبښئ زموږ هدف همدا ده چې یاره تر څو به منفي شیان ګورو تر څو به منفي هغه پلاټې به ګورو راځئ لږ تعلیم ته کار وکړو لږ فرهنګ ته کار وکړو موټیویشن ته کار وکړو ځوانان مو په اصطلاح باندې هغه که خوندې وي کورونه وي د ډیپریشن تر تاثیر لاندې په شمول دماغ تر داسې بد حالات لاندې راغلي دي چې هیڅ مخته نشي تلای ولې مخته نشي تلای علت یې هم دا ده چې موږ څه کوو موږ منفي دنیا کې غرق یو زموږ فوکس یې ټول له منځه وړی موږ به څه شي فوکس وکړو خو سوچ په دومره وړو نقطو باندې متمرکز ده چې هغه اصلحات هم له یاده وتلي. سلام علیکم تر بل ویډیو پورې خدای پامان.